ولس د بیکارۍ بلا خوړلې اندېښنو کې دي ګوتې د ملا صاحب پنځه واڼه په غوړو کې دي ولس د بیکارۍ بلا خوړلې اندېښنو کې دي ګوتې پنځه واړه د ملا صاحب په غوړو کې دي بس خوښی نو چې غوړ لاس به په چا باندې راکاږي ملزان به ور په یاد کو شاعران هم تښتېدو کې دي او ګوتې د ملا صاحب پنځه واړه په غوړو کې بس خوښی نو چې غوړ لاس به په چا باندې راکاږي ملزان به ور په یاد کو شاعران هم تښتېدو کې دي سرک په سر چوکۍ موټر سایکل په سر کمپله له دې نه معلومیږي خو خوشحاله په پیرو کې دي او ګوتې د ملا صاحب پنځه واړه په غوړو کې دي فلډرې ټوډیګانې او رنجرې نوشي جان شه ښه ده ډېره ښه ده طالبان اوس په مزو کې دي ګوتې د ملا صاحب پنځه واڼه په غوړو کې دي ولس خو له اوله نه تر اوسه در په در دی پخوا چې مزې کړي اوس په نورو هېوادو کې دي او ګوتې د ملا صاحب پنځه واڼه په غوړو کې دي ښایسته ملیان اوس په ښایسته چوکیو کې دي او ګوتې د ملا صاحب پنځه واڼه په غوړو کې دي ډېره مننه بیګا تمامه شپه مې دي ژړلي ستا تصویر ته رڼې اوښکې جرګې مې کېنولې ستا تصویر ته دا سترګې مې چې سرې دي تر سهاره پټې نه شوې په غټو مې کتلې ستا تصویر ته او زړګی مې یک تنها ورسره راز کې ګړېدلو نادان دی ټول ټپونه یې ښودلي ستا تصویر ته د سترګو تور مې تاوړي په سپینو ورته ګورم لیمه مې ګوره خاص نظر منلي ستا تصویر ته او ډیوې دې د یادونو کړم پرې هرې خواته بلې غمونه میلمانه کړم ښاغلي ستا تصویر له او دستور د پښتنو د پېښورۍ ودانواله ما هم څه ننواتې رابللي ستا تصویر له که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټ خانې درې لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز د اړیکې شمیره